راځو نن په سیسس کې په پلیکس باکس او میډیا کوئری په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو یو ریسپانسیو کارت ډیزاین کو. نو زه راځم دلته زه یو فولډر جوړوم سیسس او دلته هم پیج می سکرول کو. دلته زه یو فولډر جوړوم او مونږ چې کار کو په دې فولډر کې به کو مینز عکسونه راوړي هر چې وي CSS HTML فایلونه ټول به زموږ سره دلته وي. دلته زه لیکم چې CSS day 045 صحیح ده. او په دې کې دننه دلته ما یو ایمیج هم دلته زه یو ایمیج هم راوړم صحیح ده. دلته مې یو عکس هم راوړه او زه دلته راځم همدغه فولډر چې دی رایټ کلیک مې په دې باندې وکړو او دا مې VS کوډ کې اوپن کړو. زما سره په دې فولډر کې اوس دپاره تنه یو عکس پروت دی. دلته زه راځم index.html یو فایل مې واخیسته او په دې کې مونږ هغه خپل کوډ لیکو. راځم دې ځای کې زه یو ډیب اخلم او هغه ډیب کې یو کلاس اخلم کنټینر. کلاس ته چې تاسو هر نوم ورکوئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي، خو ما ورته کنټینر ولیکه. هغې نه بعد زه غواړم چې دلته یو کارت ډیزاین کړم، نو دلته زه کلاس ته نوم هم ورکوم کارت. یو خو داسې تاسو ډاټ کارت ولیکئ، په خپله هم ډیب هم جوړیږي او کارت هم پکې مطلب کلاس جوړیږي کارت. یعنې زما د خبرې هدف دا دی که چیرې تاسو دلته ډیب ولیکئ بیا په ډیب کې دلته دننه کلاس لیکئ بیا دلته ورته اچوئ چې د کلاس نوم دی وي کارت، نو دا مطلب لږ وخت ضایع کېږي. سر تاسو ډایرکټ داسې هم لیکئ شئ ډاټ او کارت ولیکئ یا هر کلاس چې تاسو ورکوئ انټرپریس کې ډیب خپله اوپن کېږي کلوز کېږي مو کارت دغه شو. ښه اوس دلته په دې کې دننه دلته زه ورته وایم چې یو عکس راوړل غواړم IMG لیکم. ایمیج راوړلو باندې خو پوهېږئ IMG ولیکئ انټر پریس کړئ او دې ځای کې کوم ایمیج چې تاسو راوړل غواړئ هغه ایمیج چیرته دی نو SRC کې به هغه ایمیج تاسو ورته ډیفاین کړئ. زه ورته ایمیج دلته دی ډاټ سلش په معنا خو پوهېږئ. ډاټ سلش مطلب index.html فایل چې په کوم فولډر کې دی په هغې فولډر کې څومره څه چې پراته دي ماته یې لیست کړه. نو په هغې کې که زه دلته اوس ډاټ سلش یوازې ولیکم ماته یوازې یو عکس راخلي، ځکه په دغه فولډر کې ما څه دوه فایل راواخیستل، یو یې index.html راواخیست، یو یې دغه فایل مطلب د ایمیج فایل راواخیست sera.jpg چې دی. نو زه ورته زما اوس دپاره همدغه ایمیج پکار دی او دا ایمیج چې دی دا به سایز به هم دلته زه ورته ورکړم ځکه دا به ډېر غټ وي. نو زه ورته لیکم چې وید دې ته ورکړه د دې ایمیج وید د موږ سره وي 300 پکسله یا فرض کړه 400 پکسله. څنګه او تناوید کار کوي مشکل نشته د سیم لیکلی شي. بیا دلته به بیا ډبل کوډ نه اچولی کېږي، دلته بیا مساوي ورته لیکي صحیح ده. یا دا هغه چې دی دا پکسل چې تاسو ورته اچوئ هغه سایز دا به هم تاسو په ډبل کوډ کې لیکئ لکه داسې صحیح ده. اوس که زه دلته راشم او دغه index.html فایل باندې رایټ کلیک وکړم او دې نه زه کاپي پات واخلم، هر بروزر چې تاسو یوز کوئ هغه بروزر به خلاص کړئ او دغه پات چې تاسو کاپي کې دلته کنټرول وي کوئ انټرپریس کې دا ایمیج ما سره دلته کې راغی. زه دا مینیمایز کوم، هغې نه بعد زه راځم په همدې کارت کې دننه دلته زه یو ډیب اخلم او په هغه ډیب کې دننه دلته زه لیکم ډیب یا دې ته زه یو کلاس ورکوم کارت باډي. کارت باډي مې ولیکله او په دې کارت باډي کې زه یو هیډینګ اخلم نو H1 مې ولیکه او H1 کې دلته زه لیکم ډاټ کارت دې ته ما یو کلاس ورکړ، دې ته لیکم ډاټ ټایټل مې ولیکه صحیح ده. کارت ټایټل کارت هایپن ټایټل ضروري نه ده چې همداسې کلاسونه تاسو استفاده کوئ، څنګه نوم چې تاسو ورکوئ تاسو پورې ډیپینډ کوي. او دغه کارت د چا لپاره جوړوئ د دغه کس نوم ولیکئ. هغې نه بعد دلته زه راځم پی مې واخیسته او امکان لري کله چې تاسو ویب سایټ جوړئ په هغه ویب سایټ کې ډېر زیات پیراګرافس موجود وي، نو زه دلته کې ورته وایم چې دا پی چې دی دا زموږ سره په کارت کې موجود دی. دلته زه لیکم چې پی ډاټ کارت او دلته زه ورته هایپن مې استفاده کوم او په هایپن کې دې ځای کې زه ورته وایم چې دا زموږ سره شی دی د کارت ټیکسټ دی. نو دا اوس وګورئ موږ سره یو پیراګراف جوړ شو، په پیراګراف کې دننه یو کلاس هم کریټ شو. دلته زه لیکم لورم او دلته لورم 50 مې ورته واچو یا فرض کړه لورم 30 مې ولیکه انټر. هغې نه بعد دلته راځم ورته وایم ویو ته ورته وایم ورلډ ریپ که دا موږ ته صحیح دی. پیج مې کنټرول ایس که دلته زه راشم نو دا به زه ریفریش کړم، څنګه چې ریفریش کړم دا وګورئ دا زموږ سره دلته داسې ښکاري.
اوس دلته راځم زه ورته دا کارت ته هم ود ورکا او د کارت ود د څومره دلته زه ورته لیکم چې سټایل ورته هم د کارت ته ود ورکا ود د څومره وي ود دلته چې تاسو څومره چې د ایمیج ته ورکړی دی همدغومره ود تاسو د کارت ته هم ورکوئ د دې فایده به دا وي که دواړه یو شی شول فایده به دا وي چې مطلب دغه ایمیج چې دی دا به پکس په هغه ډیپ کې ځای شي صحیح ده زه چې دا ریفریش کما نو دا اوس وګورئ مونږ سره دغه پاراګراف هم ځکه دا پاراګراف ولې دا هم 400 شو ځکه چې دلته مونږ دا ویډ چې ولیکه دا مو د کارت دی ډیپ ته ولیکه په دی ډیپ کې زمونږ سره دا پاراګراف هم دی نو د دې ویډ هم همدغومره واخیسته څنګه بارډر هم ورکه بالکل بارډر هم ورکه شي اوس د بارډر ورکول لپاره کچېری تاسو غواړئ چې ایکسټرنل مطلب فایل اخلي او کم دی کې لیکي زه اوس د پارم دی کې لیکم کچېری تاسو بیرونی فایل اخلي هغه کې هم تاسو کولای شئ یا پرس کې زه بیرونی او بل فایل واخلم دلته راځم دي چې زه لیکم style.css او هغه نه بعد دا فایل به زه لینکم کما نو دلته زه ورته لیکم چې لینک کما تا ډاټ سلاش دا اوس وګورئ اوس ماته درې فایلونه راخلي ځکه درې فایلز پکې دي یو انډیکس فایل دی یو ایمیج دی یو زموږ سره css فایل دی نو css فایل مې لینک او دلته اوس راځم ورته لیکم چې ډاټ کارت په نوم باندې زموږ سره کوم کلاس چې دی هغې ته بی ډي مینس بارډر یو بارډر سیټ که پیج مې کنټرول اس که دلته چې راشم څنګه چې دا ریفریش کم ګوري دلته یو بارډر یې واخیست اوس دلته دا بارډر چې دی زه دغه لیکل چې دی دا باید سپیس هم واخلي جسټیفای هم باید شي او دا بارډر ډېر هغه دی زه غواړم چې دې ته دا کلر چینج کما نو دلته زه ورته وایم چې دا ګرې کلر ورکړه ځکه دا لږ داسې ښه نه ښکاري دا ګرې به زما په نظر چې ښه وي بس دا ګرې صحیح دی که چیرې بارډر تاسو کم و زیات کوئ کولی شئ بارډر ورته کم و زیات کوئ او دا پاراګراف او دا هیډینګز چې دي دا هم زه لږ منظم کوم زه ورته وایم چې مونږ سره یو کارت باډي په نوم باندې آی تھنک یو کلاس مونږه اخیستی دی کارت باډي دی انشاءالله که نه اپ هغې کې دا یس کارت باډي ده اپ هغې کې زموږ سره دا پاراګراف هم پروت دی دا هیډینګ هم پروت دی زه ورته وایم دا د پډینګ واخلي پډینګ دی واخلي له څلور رڼ طرفونه دی واخلي ځه یو 10 پکسله پډینګ دی واخلي کنټرول اس ریفریش کوي نو دا اوس وګورئ لږ پډینګ یې واخیست جسټیفای کنټین دلته استفاده کوم ورته وایم جسټیفای ټیکس الاین جسټیفای کا کنټرول اس ریفریش مې کو نو دا ګوري دا زموږ سره جسټیفای شو که چېرته تاسو غواړئ چې کوم سټایل پې اپلای کوي مطلب دې چې زه لیکم سټارز یم چې دې ویب سایټ کې مونږ چې څومره څه اخیستې وي په ټولو باندې زه یو پونډ فامیلي اپلای کوم او پونډ فامیلي دې زموږ سره وي وردینه پیج مې کنټرول اس که دا چې ریفریش کما نو دا ګوري دا زموږ سره دلته داسې معلومېږي نو دې ځای کې دغه هیډینګ چې دی دې ته م زه دا هغه لږ وړوکی کوم نو زه ورته وایم ډاټ کارټس ته لاړ شه مونږ H1 ته په خپله H1 ته هم مونږ یو آی ډي یو کلاس ورکړی دی کارت ټایټل تاسو هغه هم ورته لیکلی شئ خو زه ورته وایم چې کارت کې مونږ سره H1 پروت دی او هغې ته پونډ سایز ورکړه پونډ سایز د څومره فرض کړه 20 دی پیج مې کنټرول اس کې دا به ریفریش کړم بس همدومره صحیح دی که پاراګراف ته هم څه سټایل ورکول غواړئ کولی شئ سنټر ته که راوړئ سنټر ته هم کولی شي دې چې زه لیکم چې خو سنټر ته به زما په نظر داسې بیا لږ داسې بد ښکاره شي یا صحیح دی زه صحیح دی اوس دلته دغه کارت چې دی دا ایمیج ډېر زیات غټ دی نو زه بیرته راځم زه دلته ورته وایم دا ایمیج سایز ډېر زیات غټ دی داسې کار وکړه دا 300 کا او دا کارت هم 300 کا دواړه 300 کا صحیح دی ډېر غټ دی دا صحیح دی بالکل خو دلته که هایټ ورته سیټ شي دې ځای کې که چېرته دلته هایټ هم ورته ورکو چې دې ته هایټ هم ورکه او یو 300 که هایټ هم شي ګورو چې څنګه ښکاري ښه دا کارت ته مو هایټ خو کم دی ځکه که نه نو هایټ که ډیفالټ پرېږدو هایټ به ډیفالټ ښیي صحیح ده ځکه چې څومره ډیټا په دې کې نو د هغې مطابق به دا جوړېږي او که دې هغه ته ایمیج ته هایټ ورکو ایمیج ته هایټ ورکړي ښه دی نو ایمیج ته به زه هایټ ورکړم 250 پکسل به ورکړم لږ به بره لاړ شي ځکه ایمیج ډېر زیات ځای نیولی کته نو که لږ نور هم یا زه صحیح دی دا زموږ سره دلته داسې راغی اوس لاندې که دې ځای کې تاسو سوشل میډیا اکاونټونه ایډ کول غواړئ مثلا فیسبوک واتساپ دا شیان ایډ کوئ دا هم ایډ کوی شي دلته زه یو بټن جوړوم او دلته ما یو بټن جوړه کړه او په دې بټن کې دلته اوس دپاره زه لیکم ریډ مور صحیح ده پیج مې کنټرول اس که څنګه چې زه دا ریفریش کما ګورې دې کې موږ سره یو بټن جوړه شوه یو بټن جوړه شوله او دا بټن لږ سټایل نه لري دې ته به زه یو سټایل هم وکړم نو زه راځم دې کې زه لیکم چې کلاس مې ورکړه او کلاس دې ته ما ولیکه بي ټي ان یو کلاس مې ورکړه راځم CSS فایل ته زه ورته یم په موږ سره په کارت کې
یو کلاس دی د بی ټي ان په نوم باندې شاید مونږ سره یو ویب سایټ په هغې کې ډېر زیاتې بټنې اوسېږي او هغې ته مونږ ډېر بی ټي ان کلاس مونږ ډېر استفاده کړی نو زه ورته وایم هغه کلاس چې په ډاټ کارټ کې پروت دی هغه بی ټي ان ته پډینګ ورکه څلور وړاندې طرفونه لس پکسله پیج مې کنټرول ایس که دا زه ریفرش کوم نو دا وګورئ زموږ سره دلته داسې راغله هغې نه بعد دغه بارډر ریډیوس پې زه لږ اپلای کوم چې بارډر ریډیوس هم کولای شي خو زما هدف دلته دا دی لکه که بله بټن واخلې لاندې که بل چېرته بټن اخیستي که چېرته دا ګورئ فار اګزامپل د دې دپاره چې دا موضوع تاسو ته لږ ښه واضح شي ګورئ دا بټن مې دې ځنه کافي واخیسته کنټرول سی لاندې راغلم دلته مې پیس کړه کنټرول ایس دلته راغلم مې ریفرش کړه دې بټنې ته دا سټایل سیټ نه شو دې بټنې ته سټایل سیټ نه شو د یوې بټنې ته سیټ شو ولې د یوې ته سیټ شو ځکه ما ورته ویلي چې کارټ کې چې زموږ سره کومه بټن ده اوس هغې بټنې ته زه یو بل سټایل سیټ کوم خو که زه داسې ولیکم دواړو ته هم دا سټایل سیټ شو نو د دغې فایده بیا دا که کنټرول زیډ دا کنټرول ایس مې که اوس وګورئ تنا دې ته سیټ شو ځکه ما ورته ویلې چې موږ سره په کارټ کې چې کومه بټن ده هغې ته دا سټایل سیټ کړه امکان لري موږ یو کلاس مطلب د بی ټي ان کلاس موږ ډېر ځایونو کې استفاده کوو تاسو کولی شئ استفاده یې کوئ مطلب دغه یو کلاس څو دفعې تاسو اخلئ خو هلته بیا تاسو ورته وایي چې بی ټي ان زموږ سره په کارټ کې چې پروت ده بی ټي ان زموږ سره په پلاني ځای کې چې پروت ده هغې ته دا سټایل هغې ته دا سټایل بیا تاسو کولی شئ سټایل اوس دې ته راځو دې ته زه یو کلر هم ورکوم ځکه بیک ګراوند کلر به ورته سیټ کړو چې دا بټن لږ ښایسته راشي نو زه دا بلو کلر به ورته سیټ کړم کنټرول ایس دا به زه ریفرش کړم او دا کلر موږ سره نه ښکاري صحیح دی ته به زه ورته یم چې کلر ورته وایټ ورک او کنټرول ایس ریفرش یې کړه صحیح دی او که چېرته دغه بارډر ریموو کول غواړې دلته زه ورته یم چې دغه بارډر دی کې یو بارډر پروت دی دا بارډر یې نن کا چې تر څو دا لږ ګورئ چې بارډر څنګه نن کړمه دا وګورئ موږ سره داسې لږ ښه ښکاري صحیح ده نو دغه طریقې سره تاسو دلته بټن سمیټ کولی شئ زه داسې کار کوم همدې بټن کاپي اخلم کنټرول سی او لاندې مې پیسټ کړ دلته زه ما هم دا یوه بټن واخیستله تاسو بیا مختلف بټنې ورته واخلئ صحیح ده اوس دا بټن چې د دې ځای کې موږ سره د دې نه جدا شوه ډېر لرې راغله دا ولې ګورو چې موږ څه استفاده کړي چېرته مو دې ځای کې بی ټي ان ته نه دا پډینګ خو د ننه سټایل راوړي دا نه دی صحیح ده ښه دا خو زموږ سره همدلته اوس وګورئ صحیح شو خو که یو کار وکړو زه وایم چې داخل کې دا زموږ سره دلته دیو کې باندې د سټایلز نه اخلي تنه دغه لیکل چې دي دیو ته د یو سټایل ورکړی شي صحیح ده دا اوس وګورئ دا زموږ سره منظم دی نو بیرته راځو سیسس ته او سیسس کې چې راغلو دغه سپینس چې دا به زه یو سپین کې واخلم داسې کار به وکړم چې دا مې الټ ونیو دا مې انتخاب کو دا مې هم داسې انتخاب کړل دا مې انتخاب کړل له کیبورډ نه مې کنټرول ایکس پریس کړ دلته زه لیکم سپین یا دلته تاسو ولیکئ انکر ټاګ صحیح ده انکر ټاګ ولیکئ چې لینک هم ترېنه جوړ شي بس یو لینک هم جوړ شو دا وګورئ ریفرش کوئ یو لینک شو صحیح ده لینک ترېنه اوس دا موږ سره نه ښکاري ځکه نه ښکاري چې هلته زموږ سره هغه لینکس هم ډیفالټ چې دی بلو کلر لري نو دلته زه ورته وایم په کارټ کې کارټ کې لکه څنګه چې تاسو ولیده چې دغه شان کارټ کې ولیکلی شي ښه دی صحیح ده په کارټ کې بی ټي ان دی په بی ټي ان کې انکر ټاګز دي د هغې ته کلر ورکه کلر د چې وي کلر ورته ورکه وایټ پیج مې کنټرول ایس که څنګه چې ریفرش کړم ګورئ زموږ سره اوس ښکاري اوس دلته ورته چې ټیکس ډیکوریشن چې دی ټیکس ډیکوریشن یې هم نن کا کنټرول ایس هغه انډرلاین به هم ریموو شي ورته یم چې پډینګ دې مو واخلي څلور وړاندې طرفونه لس پکسله کنټرول ایس ریفرش یې کوي نو ګورئ زموږ سره دا هم صحیح شو اوس دلته نه دی دې ځای کې موږ سره پډینګ چې دی دې کې پډینګ کې ولې دلته موږ سره مشکل جوړیږي زه وایم چې دې ځای کې دې پډینګ واخلي او که دا ټیکس چې دی تنه دا داخل کې دی واخلي صحیح ده نو چې داخل کې اخلي زه به بیرته دا هم زه سپین کې واخلم بیرته ځکه زه داخل کې سپیس غواړم صحیح ده دلته زه ورته وایم چې کارټ او په کارټ کې زموږ سره بی ټي ان پراته دي او بی ټي ان کې انکر ټاګز دی په انکر ټاګ کې زموږ سره کوم سپین چې پراته دي هغه د پډینګ تنا سپین هم لیکلی شي خو تنا سپین که ولیکې بیا هلته مشکل دا دی چې زموږ سره څومره ځایونو کې چې مونږ هغه استفاده کړي مطلب دغه سپینس بیا په ټولو ځایونو کې اپلای کېږي زه یو کار کوم دا مې دې ځای نه ختم کړل او دا زه کنټرول ایس کوم ګور دا زموږ سره دلته داسې ښکاري دې ځای کې زه ورته لیکم چې مارجن واخله یو لس پکسله صحیح ده مارجن لس پکسل کې داسې راځي که پډینګ واخلو مارجن به منفي کو صحیح ده یا بټن ته به سایز ورته سیټ کو دې کې مطلب داسې طریقې سره به سیټ کو ګور دلته زه ورته وایم چې د بټن ته وید ورکه وید د 200 پکسله ډېر زیات دی
دا به زه سل کما دې ته مې سل ورک ځکه چې هغسې نه جوړېږي داسې به سیټ کو او دلته به زه ورته وایم چې دې ته هایټ ورکړه هایټ ورکه 50 کنټرول ایس صحیح ده هایټ 50 زیات دی دا به 10 کو کنټرول ایس دا به زه ریفریش کم او دې ځای کې زمونږ سره دا هم زیات نه دی دا به 80 ورکو کنټرول ایس ریفریش مې که موږ سره لیکل لاندې دلته یو دا بټن دې ځای کې ځایږي هم نه ښه نو دلته به زه دې ته 80 ورکمه نو دغه دې بس صحیح دی خو دلته نه هایټ باید لږ زیات اوسیږي مجبور یو دغه د کوم هغسې موږ سره دی کاټ د دې وید به لږ زیات کو چې دا زیات نه کو دلته زموږ سره دا صحیح نه ځایږي نو وید زه کنټینر دلته راځو د وید زموږ سره څو دی دا به زه 50 کم چې تر څو دا زموږ سره لږ منظم دلته ځای شي صحیح ده بس صحیح دی بس کاټ همداسې اوس لپاره ټیک دی صحیح ده بارډر ریډیوس که دلته تاسو نور هم اوس د هغه ته هم ضرورت نشته که دا ویډیو هایټ تاسو نه ورکوئ هم دې ته هم ضرورت نشته که دا زه ریفریش کم ګوره داسې راځي نو دې ځای کې تاسو اوس پیډینګ هم استفاده کوئ شي ځکه هایټ هم ورته زیات که نو اوس تاسو سره دلته مشکل نه جوړېږي صحیح ده ځکه مخکې چې مشکل جوړېده مشکل دا و چې هلته مونږ هایټ ورته زیات نه کړو اوس تاسو سره ما غوښتل چې هایټ زیات نه کړمه خو نه صحیح کې د دې ځای کې به زه کم ورکړم صحیح ده 15 یا شپږ 2 پکسله به سیټ کړمه بس صحیح دی نو دغه طریقې سره دا بټنز موږ ته معلومیږي نور هم تاسو مختلف سټایلز ورکولی شئ د اوس دپاره هم دومره پوره دی او کنټینر کلاس مو چې اخیستی دی هغې ته به هم زه داسې کار وکړم هغې ته به هم زه دې ته ولیکم کنټینر او هغه به هم زه ریډیوس کړم دلته زه لیکم بارډر ریډیوس دې ته زه لیکم 10 پکسل پیج مې کنټرول ایس که ګور دا زموږ سره بارډر ریډیوس دا څه شو خیر دلته راځم دا مې کنټرول ایس که دلته راغلم دا مې ریفریش رایټ کلیک اوپن وذ لایف سرور ګورئ زموږ سره دلته کې ریډیوس یې ولې وانخیسته کنټینر سپیلنګ صحیح دی کنټینر یس کنټینر سپیلنګ صحیح دی خو بیا به هم دی نه کنټرول سی واخلو او دلته به راشو دلته به کنټرول وي اوس به دلته زه راشم او دا وګورو موږ سره اوس هم نه دی اخیستی زه به یو بل کار وکړم دې ته به لږ زیات ورکړم صحیح ده دا به زه 50 یا 50 پکسله مې که چې تر څو موږ ته معلوم شي نه اخلي اوس هم نه اخلي ځکه دا زموږ سره ځکه نه اخلي چې کنټینر ته موږ کوم څه سیټ کړي نه دي دا کنټینر ته نه کارډ ته باید سیټ شي صحیح ده غلط ځای کې مو انټري کړې ده دلته راشي ورته ولیکئ 10 پکسله اوس صحیح شو وګورئ ریډیوس شو صحیح ده لاندې مو ګورئ ټول بس اوس زما څو کارټونه په کار دي او 3 4 5 دانې غواړم ښه خو دومره ډېر کوډ مو لیکه اوس چې بله کاپي مې په کار یا بل کس فرض کې تاسو یو ویب سایټ کې ټیم ډیزاینوئ نو یو دانه چې د ډیزاین کې یو دانه ته هم دومره ډېر کوډ ولیکه صحیح ده اوس دومره ډېر کوډ مو ولیکه بل ته دومره ډېر کوډ لیکلو ته ضرورت نشته راځم همدې نه زه کاپي اخلم کنټرول سی او دلته لاندې مې کنټرول ایس ریفریش دا اوس وګورئ موږ سره 4 دانې راغلل اوس زه راته راته ووایه زه غواړم چې دا ټول په یو لاین کې داسې راشي چیش ته ولیکم دغه ستا خبر بالکل صحیح ده انلاین بلاک به زه ولیکم خو کوم ایلیمنټ ته کوم کلاس ورته ولیکم ستا په نظر چیش ته ولیکم کنټینر کې شاید کار ونه کی چیش کې دلته زه لیکم ډاټ کنټینر تا ڈسپلے انلاइन ब्लॉक का शायद देखी कार होने की तो सवय सबा यो यूनिवर्सल ता उस्ताद यो आगे ता बे वर कार्ड ता यस कार्ड ته چولی کې صحیح راځي ځکه دا ټول په کارت کې پراته دي نه یو دانه یو کارت لیکو کلاس یو دا کنه یو کلاس دی کنه هم دی یو ته کلاسونه ټول سیم نه دي سیم دي دلته ورته لیکه انلاین بلاک بس کنټرول اس صحیح ده اوس بل خبره زه دا داسې پیج زوم آوټ کوم کا دا مې ځکه داسې که چې مونږ ته ښکاره شي که دا زه ډیفالټ پرېږدم ډیفالټ سل دی مونږ ته داسې خاص نه معلومېږي ما هم داسې لرې که زه غواړم دا ټول ډیبونه سنټر ته راشي دا به راته څوک وایي څه شی مارجناټو کوم ایلیمنټ ته ولیکم ښه او که رانه شي بیا دا ځینې داسې خبرې دا ځکه درته کوم زه کولی شم ډایرکټ خپل هم کار وکړم خو که زه کار وکړم بیا تاسو دلته نه پوهېږئ زما هدف دلته دا دی چې دا تاسو راته ووایئ چې دا څنګه کار کوي نو سبا ته څه وایې دا مشکل څنګه حل کړو رانغه ګوره مارجن آټو مې ولیکه کنټینر کې به مو لیکم دې ځای نه مې کنټرول ایکس که کنټینر مو لاندې چېرته یوز کړی ښه نشته دلته به زه ولیکم ډاټ کنټینر اوکې ډاټ کنټینر کنټرول وي کنټرول ایس
که ته اوس وایې چې داسې کار وکړه چې لیفټ رایټ واخله لکه مثلا داسې سنټر ته راوړه ډیفالټ پیج سل وي صحیح ده ډیفالټ پیج داسې سل وي که ته وایې چې داسې کار وکړه چې دلته ورته وایې چې مارجن دی واخلي له لیفټ نه یو 100 پکسله نو دا صحیح دی دا به تا سره اوس لږ سنټر ته راشي خو که یو کس راځي او دا زوم ان زوم آوټ کوي سنټر کې نه دی سنټر دې ته ویلی کېږي ګوره که زه دلته کې ویب سایټ خلاص کما دا اوس ګورئ که څومره زوم ان زوم آوټ کړي دا همغه سنټر کې ګرځي ګوره تاسو ټول پیج وګورئ ټول هغه چې دي کنټینټس چې پراته دي هغه ټول سنټر کې پراته دي نو زه داسې یو څه غواړم څوک به وایي جسټیفاید فلیکس نشي ورته استعمالولی یس ولې نشو استفاده کولی همدغه فلیکس په واسطه کولی شو دا مې دواړه دا نه دا به ریمو کم پیج مې کنټرول ایس که دا مې ریفریش که بیرته هغه خپل حالت ته زه راوړم مطلب سل کوم اوس خبره دې صحیح دی چې فلیکس استفاده کوو خو فلیکس څنګه یوز کېږي دغه اوس راته ووایه ښه ډسپلی فلیکس شاباسي ډسپلی فلیکس اوس چې فلیکس مې ولیکه دا مونږ سره داسې خراب شول اوس چې وکم شاباسي جسټیفای کنټین سنټر کنټرول ایس ریفریش زمونږ سره دلته داسې راغله اوس ګوره ښه دا جسټیفای ملته څنګه نه نه ګوره دا زمونږ سره دلته داسې راغلل صحیح ده اوس دې ځای کې نه دی دا مونږ کارټ ته لیکلي دي که دا دې ځای نه زه دا کنټرول ایکس کما او دلته زه راشم دې ځای کې زه کنټینر واخلم کنټینر مو لاندې اخیستی د پلیکس په واسطه باندې کوای شي صحیح دا مونږ باید د پلیکس په واسطه باندې جوړ کړو دلته زه لیکم کنټینر او کنټینر کې زه ورته وایم چې پلیکس او جسټیفای دا وګورئ بس بالکل صحیح شو اوس وګورئ ډسپلی مو پلیکس که جسټیفای کنټین مو سنټر کړل تی څومره هم زوم ان زوم آوټ کې دغه سنټر نه پرېږدي نو بعضې وخت کې بیا داسې ضرورت پې اوس دلته اوس وګوره زه باید دا ویب سایټ اخوا دېخوا کړم لکه مطلب داسې کې دا زموږ سره که ډیفالټ سل پرېږدم دا موږ سره ریسپانسیو نه دی رایټ کلیک انسپیکټ دا وګوره دا زموږ سره ریسپانسیو نه دی دا باید موږ اوس ریسپانسیو جوړ کړو ریسپانسیو باید شي نو د ریسپانسیو دپاره یو خو دغه یو بل نه د لږ سپیس هم واخلي ډېر بد ښکاري صحیح ده بالکل دلته ما ټول یو نوم استفاده کړی یو کنټین لیکلی تاسو مختلف آیکنز استفاده کوئ شئ دې ځای کې سوشل میډیا اکاونټونه راوړئ ښه فیسبوک مطلب دا شیان دې ځای کې یو بل داسې هم تاسو کولی شئ که دلته زه ولیکم الاین آیټمز او دا سنټر کوي کنټرول ایس نو د هغه ټول آیټمز چې دي خیر دا زه اوس دپاره سنټر ته زه شی نه غواړم صحیح دی ښه اوس زه څه کار کوم ښه دا غواړم چې سپیس واخلي چې ولیکم ورته نه دغه کنټینر چې دی له دې نه د سپیس واخلي یا دغه هغه چې دی دا د له دې یو نه سپیس واخلي دا د یو بل نه لږ جدا شي شاباس چې دا جسټیفای کنټینټ کې به استاد دا هغه ورته ولیکو سپیس ایونلی یا مارجن ورته دغه شی چې ولاړم چې مثلا مارجن خازه لیفت به زه واخلم یا ماتنه مارجن واخلي 10 پکسله که زه کنټرول ایس کما فلیکس کې خدوم کیږي فلیکس کې کولی شي خو اوس دپاره ما مارجن واخلي صحیح ده اوس وګورئ هماغه شان سنټر کې دي پیج ډیفالټ سل پرېږدم سل اوس ګورئ ښه زه ورته وایم رایټ کلیک کوم دا زه انسپیکټ کوم ریسپانسیو نه دی خو زه ورته وایم چې دا د زمونږ سره څه کېږي دا کنټینر د زمونږ سره ریپ کېږي نو د هغې دپاره مونږ څه یوز کوو جسټیفای سوري فلیکس ریپ کوه کنټرول ایس اوس ګوره کله چې زه زوم کوم ریپ شو که نه دا اوس وګورئ مخکې نه ریپ کېده اوس دا د دې فلیکس کار دی ښه اوس مې داسې زوم آوټ کو اوس دلته زه راځم انسپیکټ کوم انسپیکټ مې که په انسپیکټ یې مو ګورئ ښایسته ریسپانسیو دی که چیرې دلته تاسو داسې کار وکئ دا اوس وګورئ مکمل ریسپانسیو شوی هیڅ دلته هیڅ کوم مشکل نشته ریسپانسیو دی در سره اوس که چیرې کوم ځای کې تاسو چېرته څه مطلب څه دغه کول غواړئ کوم ځای کې ډاوټ وي مطلب څه چینجز راوستل غواړئ کولی شي وایي ګوره فرض کړئ زه دا داسې راوړم لاندې راښکته شو دا بل هم داسې وړم لاندې راځي میډیا کویري ما غوښتل میډیا کویري و پکې ضرورت پیدا شي خو اوس ضرورت دلته کې نشته نو دې ځای کې زه اوس میډیا کویري استفاده کوم مثلا څنګه دلته اوس یو بل سټایل استفاده کوم ګوره ښه مختلف سټایلز کولی شي جوړ کړو ګورې دا مې داسې که صحیح ده دې ځای کې داسې راغی په دې ځای کې زموږ سره بس زه وایم په دې حالات کې هم صحیح دی داسې هم ټیک دی خو چې کله داسې کومه داسې لږ به نور هم لږ نږدې دې ځای کې زموږ سره دا مشکل دا دی لیفټ رایټ ته څومره ډېر زیات خالي دی او دا مشکل چې موږ سره جوړېږي دا په څو کې جوړېږي زه به یې لږ زیات کړم
$255 کې نه شپږ 50 دی 50 8 نه کم کا صحیح دی یعنی شپېته به ورته وایم چې کله شپېته شي شپېته صحیح دی 950 نه 950 دا ښکته راغی که بره روان دی خبره داسې که صحیح دی 950 ښکته به زه راشم ښه 950 کې صحیح ده چې کله دا 850 شي دا زمونږ سره 850 کې داسې کېږي زه یم په 850 کې دې ته اوس یو بل سټایل جوړول غواړم راځم دلته زه میډیا کویري استفاده کوم لاندې راځم دلته لیکم میډیا کویري او میډیا کویري دلته زه ورته لیکم اینډ او دلته زه لیکم چې ماکسیمم وید د څومره اوس دا مشکل چې موږ سره راځي په څو کې دی 258 کې دلته زه لیکم 258 پکسله کې دی څه کار کېږي اوس دلته موږ ورته وایو زه ورته وایم 208 پکسله کې دلته زموږ سره ځای خالي پروت دی دا ځای چې خالي دی داسې کار وکړه دا کنټینر یا دا ایلیمنټس چې دی دلته د موږ سره عکس راشي دا لیکل دی ورته مخامخ ولیکلی شي چې مکمل ټوله ساحه ونیسي لکه داسې ګوره ورته لیکم ډاټ کاټ او ډاټ کاټ د مونږ سره وید دلته زیات شي یا وید د مونږ سره د دې څومره شي وید دلته کې مکمل ټوله ساحه دی ونیسي نو دلته وید مونږ دې ته څو لیکلی دی وید مو دې ته لیکلی 300 دلته زه لیکم ورته وید او وید دلته لیکم 500 پکسله خو دا 500 پکسله زمونږ سره نه کېږي ولې نه کېږي دقه ووایې خو اوس ما ورته ویلې چې کله 258 پکسله ته رارسېږي بس د دې سایز د دې 500 کېږي دا اوس هم همغه 300 دی 58 مو ویلې که نه 258 دا به زه 258 کم څنګه صحیح نه ولې نه کېږي ځکه چې دې ځکه تاسو سټایل چې استفاده کړی انلاین مو استفاده کړی اولیت چې د انلاین ته ورکولی کېږي مطلب زما د خبرې هدف دا دی دی کلاس ته دا نږدې دی اول دلته کې انلاین سټایل اپلای کېږي چې انلاین سټایل موجود وي انټرنل سټایل ته چې رسېږي هغه ترې نه لرې دی صحیح ده لکه مثلا دلته کې مثلا که دلته تاسو او کنه کنټرول اس دا اوس وګورئ دا دلته داسې راغی خو د لاندې ډیبونو کې همداسې مشکل دی ګورئ راځمه دلته زه راځم لیکم کارت پیدا کوو کارت مو چېرته لیکلی دا دی زه دلته ورته لیکم وید دې وید د څومره راشي دې وید د 300 پکسل همغه مخکینی دی صحیح ده دا اوس وګورئ 300 پکسله خو دا زموږ سره غټ شو خو دا نور واړه دي ځکه دا نور واړه دي چې په دې نورو کې مونږ لاندې انلاین استفاده کړی به چېرته دا دی ټولو ته مې یوز کړی ټولو نه باید ریمو کې که چېرته ریمو یې نه کوي دا مشکل تاسو سره همداسې پروت همدا مشکل به یې تاسو سره ځکه انلاین سټایل چې کله تاسو مطلب کله ویب سایټ کې کار کوئ انلاین سټایل هیڅ استفاده کوئ ما ښه خبره دا ټول دا اوس وګورئ ښه په ټولو باندې افلای شو خو اوس هم داسې زه نه غواړم لږ دا وید دې ته لږ زیاتوم ځکه موږ سره اوس هم دلته خالي ځای پروت دی او دا ډېر بد ښکاري راځم دلته زه ورته بېرته راځم میډیا کویري ته پیج سکرول کوم او دلته زه ورته لیکم چې دا موږ ته 600 کا کنټرول اس یاره دا 200 چې ګورو چې څنګه راځي 200 بالکل صحیح دی بیرته 300 کو نه داسې صحیح دی اوس دغه لیکل چې دي دا زه بره خیزوم او ایمیج د دې طرف ته راشي اوس دا لیکل زه بره خیزوم څنګه وخیزوم او ایمیج هم لږ غټ د ایمیج هم زه وړوکی کوم اوس زه راځم دلته لیکم ډاټ ایم چې ته خو سټایل چې نه ولیکلي خو زه داسې به ولیکم چې کارت ته لاړ شه او په کارت کې یو ایمیج پروت دی هغې ته وید ورکه او وید د څومره وید د 200 پکسل اوس دې ته نه سیټ کېږي وید 200 سیټ شو صحیح ده دلته زه ورته لیکم هایټ هم که دې ته هم نه سیټ کېده بیا هماغه خبره ده صحیح ده بس بالکل صحیح دا صحیح دی بالکل اوس دا لیکل چې دي که دې ته هم نه سیټ کېده دلته مونږ شی استفاده کړي دا به مونږ بدون له سټایله لیکلي دا هم بدون له سټایله لیکلي دي ځکه صحیح ده دې کې اوس دا مشکل نه جوړېږي که دا تاسو سټایل ولیکئ بیا تاسو سره په دې کې مشکل جوړېږي سټایل مه ورکوئ همداسې مشکل ښه دا لیکل زه اوس بره غواړم دا لیکل چې بره وړو دې سره اوس څه وکړو دا لیکل بره وړم مجبور دي ته ویدو هایټ ورکو نه وداوټ پلوټ پلیکس هم استفاده کوی شو یاس راشه دې ځای کې ورته ووایي کنټینر که دلته نه څه شی
دلته انا کنټینر مو اخیستی و که نه که دلته زه ولیکم چې ډسپلی فلیکس کنټرول ایس مې که دا زمونږ سره خپله بره لاړل صحیح ده ځکه فلیکس دا اوس وګورئ ښه خو دې ځای کې نه دی دلته زمونږ سره دا خرابېږي هغه باید اوله مشکل خو اوس خو جوړ کو باید کنه اول نه خو صحیح شو اوس خو مشکل نشته اوس وګورئ ښه بټنې زمونږ سره څنګه شو کېږي دا وګوره دا څه مشکل جوړ شو سل کې بټنې زمونږ سره چیرته مضافل نه هیڅ هم نشته اوس دا بټنې چې دي دا هم زمونږ سره دلته مشکل جوړ شو اوس دا به څه کار وکړو ځکه مونږ د کنټینر دا ویت چې دی دا دلته څو لیکلی دی 300 هم لیکلی مخکې هم 300 و که نه مخکې نه 350 مونږ 300 دلته ولیکو ځکه هغه نه ځایږي یا بټنو ته ویدو هایټ کم کوي یا دې ته لږ ویت زیات کوي زه ورته یم دې ته به زیات کو اوس بټن هر یو اوس کوډ لیکي دا به لږ زیات دا زموږ دا سنټر ته راوړی سنټر ته راوړلی شي دلته به زه ولیکم سوري دلته به زه انسپیکټ کم انسپیکټ کې اوس وګورئ ښه دلته به زه دا دلته داسې کار وکړم چې دلته به زه ورته ووایم داسې مې لږ زیات کړه صحیح ده اوس ګورئ ښه دا زموږ سره وګورئ دلته زموږ سره دا اوس لاندې راغورځېږي ځکه ریپ هم ورته لیکلی دی او داسې دا بل هم لاندې راغورځېږي دا په دې ټایم کې تاسو کولی شئ چې دغه سایز چې دي د دې نور هم زیات کړي لکه دا کنټینر سایز کې زیاتولی شي خو زه وایم نه اوس دپاره همداسې صحیح دی لږ نور هم اوس وګورئ 858 کې ورته ویلي دي اوس دې حالاتو کې که د دې نه نور وړوکی کېږي زموږ سره دلته نور مشکلات پیدا کېږي مشکلات شی دي ګورو دا وګوره ښه دا مشکل په څو کې جوړ شو دا باید موږ پیدا کړو دا مشکل موږ سره 33 نه لږ به وړوکی څو دی 240 دی یا 540 541 به ورته ولیکو 541 کې دا بټنې دې هم زموږ سره وړي شي او دا پونډ سایز دې هم لږ کم شي او دا دغه شیان به اول به دا بټنو ته راشو صحیح ده څو دی 541 دې نه به کنټرول ای واخلم کنټرول ای یعنې مطلب ټول دغه مې کنټرول ای نه کوم دا مې داسې انتخاب کړی او کنټرول سی مې کړ دلته مې کنټرول وي کړ څو دی 541 به کړو صحیح ده دلته به واخلم 541 پکسل کې د څه کار کېږي زمونږ سره کارډ دی او په کارډ کې زمونږ سره بټنز پراته دي دا خو مې ورته وختي ویلي که تاسو ډایرکټ بي ټي ان ولیکئ کولی شئ خو که ډایرکټ بي ټي ان ولیکئ که بي ټي ان مو بل چېرته استفاده کړی بیا هغې ته هم دا سټایل اپلای کېږي نو زه تنا دیو ته غواړم ښه دا زمونږ سره صحیح شو اوس د بي ټي ان ته زه لیکم چې بي ټي ان ته وید ورکړه وید د څومره وید دې ته ورکړه 50 اوس وګوره وړې شوې صحیح ده خو 50 هم بیخي وړې دي دې ته به زه ولیکم 200 بس 80 که ورکو ځای خو شته 80 بس 80 صحیح دي هایټ به ورته سیټ کو څومره هایټ یې صحیح دی دا پونډ سایز به ورته کم کو دا لیکل پکې ډېر غټ دي که دا شل کو شل څنګه ښکاري شل خو بیخي غټ دي نو دا به 10 کمه 15 تر 10 څنګه ښکاري 10 صحیح دی 15 به کو چې ورګه 15 کې زموږ سره څنګه معلومیږي کنټرول ایس 15 ډېر دی یار کنټرول ایس نه 10 صحیح دی 10 ټیک دی 10 کې زموږ سره دا اوس وګورئ ټول ښایسته منظم شو اوس وګورئ که دا داسې غټېږي نو بټن هم زموږ سره غټې دي که دلته وړوکی کېږي بټن هم اوس دلته زموږ سره داسې صحیح دی خو دلته بیا مشکل راغی دا بیا په څو کې راغی پکس 500 دی همدې نه بیا یو ځای کاپي اخلم دا تاسو ټول کولی شئ هملته دا سایز بیخي کم کړی وی خو نه زه 500 کې ورته بیا بل سټایل لیکم دلته مې 500 ولیکل 500 کې ورته هم د دوی ویت صحیح دی او دا 8 که صحیح دی 8 کې بیا مشکل حل نه شو صحیح دی وید دی دا به وکم او لکه مطلب 200 وکم بس بالکل صحیح دی او دا پونډ سایز څنګه دې کې زموږ سره دا لیکل چې پراته دي صحیح ده دې کې زه لیکم په کارټ کې یا هغه باډي ده صحیح ده په باډي کې زموږ سره یو کلاس دی په نوم دی چې شی کارټکس دی که نه یا سکارټکس دی او په کارټکس کې هغه کارټکس کې کوم مطلب پیراګراف چې دی یا داسې ولیکئ ډایرکټ پی ولیکئ بس په باډي کې زموږ سره پی دی یو پی دی نو شل پیګان خو نه دی یو پی پروت دی که نه په کارټکس په باډي کې ورته وایم هغې ته پونډ سایز سیټ کا پونډ سایز د څومره شل پکسل دی کنټرول ایس ریفریش شل زیات نه شو زیات شو که کم شو ده ښه دا به 15 کو کنټرول ایس بس صحیح دی دا اوس وګورئ تاسو سره دلته داسې راغلی وی نه که زه به یو کار وکړم دا به دې خوا ویسم او دلته به زه راشم دا به زه کمنټ کم چې وګورو کمنټ کنټرول ایس لږ فرق یې وکړو ښه که 10 یې کو
او دا به زه داسې کوم دا اوس وګورئ وړوکی شو دا H1 غټ دی H1 هم تاسو کولی شئ لږ وړوکی کوئ ګورئ زموږ سره لیکل داسې غټ دي خو چې کله دلته راسي دلته اوس وړوکی کېږي که لږ نور هم وړوکی کېږي دلته زموږ سره داسې راسي دلته اوس زموږ سره بیا مشکل جوړیږي بس دی 400 نه بعد چې دی 400 نه بعد زه غواړم دا بیرته انلاین ته تبدیل کړم بیرته د دغه حالت ته راشي لکه داسې چې دی داسې ځکه دا مشکل چې هر وخت جوړیږي دا به مطلب دا همداسې د ټول بلاک لیول راشي څنګه خو دلته زه ورته همدې نه زه یو کاپي اخلم کنټرول سی لاندې مې پیسټ کړ دا موږ سره څو کې دا مشکل جوړ شوی دا په 1500 نه بعد جوړ شوی 1514 بورته لیکم صحیح ده 1514 نه بعد زموږ سره کوم کارت چې پروت دی کوم کارت چې دی یا دې کې زموږ سره هغه یا کارت ځه کارت کې زموږ سره ډسپلی چې ده ډسپلی نن کا ډسپلی چې نن کې دا سره دا ډیټا ورکېږي ښه اوس ګورئ زه اوس غواړم چې دلته دا بیرته زه تبدیل کړم بلاک لیول ته تبدیل کړم دلته به زه ولیکم ډسپلی بلاک کرا تا کنټرول ایس بیرته 14 ته راځم دې کې زه لیکم 14 1514 کې داسې شو کېږي اوس راځو ورته لیکم چې کارت چې دی کارت کې ویت د کارت ویت مخکې 350 دا به زه ولیکم 300 که 300 ولیکو څنګه ښکاري بس صحیح دی اوس 300 نه 300 زیات دی 350 وی کم دی 350 چې دلته دا سهم ډکه کی به 300 صحیح دی صحیح ده که 400 کو سوای 400 کنټرول اس صحیح ده دا ایمیج زمونږ سره ایمیج وړوکی دی صحیح ده که ایمیج لږ غټ شي دې خوا راشي سوی تاسو یا سنټر ته راوړئ یا ایمیج لږ منظم شي ایمیج صحیح نه دی که څنګه که دلته زه ولیکم چې په کارت کې زمونږ سره IMG چې پروت دی هغې ته وید ورکه وید دې څومره شي دې وید دې راشي د دې کارت وید څومره دی د کارت وید څه شو د کارت وید زموږ سره 400 دی دې وید هم د 400 اخلم چې دا مکمل دلته ځای شي او هایټ یې لږ زیات کا دې چې ورته ولیکه هایټ یې 300 کا یا هایټ یې 300 به زیات دا هغه یا زه صحیح دی نو دا اوس وګورئ زموږ سره بیرته یعنې که دا زه بیرته داسې کړمه مطلب دلته راغلم او دې کې زه لیکم چې دا موږ سره بس که دلته مې سایز غټ واچو ګوره دا زموږ سره دلته داسې شو کېږي اوس وګورئ په دې ډیوایس کې زموږ سره د دې سایزز چې دی داسې دې ځای کې زموږ سره همداسې ټیکس هم کمیږي او تاسو کولی شئ بیکګراونډونه هم چینج کړئ دا اوس وګورئ بیرته زموږ سره دې حالت ته راغی په دې حالت کې بیا دا پی چې دی موږ سره نه ښکاري پاراګراف بیرته اوس زیاتوو پاراګراف بیرته زیاتوم ځکه پاراګراف لیکل زموږ سره بیخي معلومیږي نه ورته لیکم فونټ سایز دی ته اوس ورکه اوس ورته 20 کا اوس یې ورته 100 کا بیخي دی زیات دي شي اوس زیات نه شو پاراګراف دلته زه ورته لیکم ډاټ کارت باډي کې زموږ سره چې پی پروت دی کنټرول ایسې کا اوس وګورئ صحیح شو بټن هم بیرته خپل حالات ته وړو ورته لیکم BTN چې دی په ډاټ کارټس کې زموږ سره BTNs پراته دي او BTN تم زه اوس بیرته وید ورکوم وید څومره ورکوم وید مې دې ته ورکړه 80 پکسله کنټرول ایسې کوي 80 پکسله نه 100 به یې کمه یا 90 کا دا وګوره 90 نه که 100 کې څنګه ښکاري بس هایټ زیاتوم هایټ هم زیاتو دلته که زه ورکم 100 څنګه دی 100 خو کم دی دا به 50 کو 50 ګورو چې څنګه ښکاري بس 50 صحیح دی 50 صحیح دی او پونټ سایز دلته ورته لیکم چې پونټ سایز یې څه کا پونټ سایز یې 100 کا 100 خو هغه دی ډېر دی صحیح ده که دې ځای کې راشو او دې ځای کې زه ورته یم چې دا ورته 100 کا او 100 صحیح دی دا لاندې راشه دا ورته 15 کا صحیح شو دا اوس وګورئ دلته داسې که دې ځای نه اوس ګورئ بټنې به بیرته موږ سره وړې شوې داسې که دلته بیرته نږدې کوو نو زموږ سره اوس دلته اوس وګورئ دا زموږ سره بس همدومره صحیح دی نو 400 نه بس اوس دپاره همدومره بس پوره دی صحیح ده نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ دا دې نه ریسپانسیو جوړ کړئ صحیح ده دا اوس وګورئ زموږ سره دا مکمل ریسپانسیو شو دا دومره ښایسته ډیزاین هم نه دی خو زموږ هدف دلته دا و
چې تاسو په دې پوه شئ چې مارجن فډینګ مطلب دغه کلاسونه چیرته استفاده کیږي فلیکس مطلب تاسو ولید چې بعد د سیمنګ استفاده کوو نور فلیکس ډیر یوزیج دي کله تاسو یو غټ پروجیکټ کې کار کوئ نو تاسو بیا په دې باندې پوه شئ چې دا څه کار کوي دې نه تاسو کولی شئ یو ټیم هم جوړ کړئ لکه فرض کړئ تاسو دلته داسې لیکلی شئ لکه فار ایگزامپل بیرته راځم دلته او د کنټینر کې دې ځای کې ما ولیکل H1 مې ولیکه دلته زه لیکم اور ټیم TEAM لیکل کیږي کنټرول اس دلته داسې راغی دا اوس زه سنټر ته راوړم نو دې ځای کې دلته ولیکه چې سټایل فرض کا ټیکس الاین سنټر کنټرول اس دا اوس ګوري دا به اوس دلته موږ سره مشکل دا دی چې دا ایلیمنټس چې دی دا باید موږ اوس منظم کو صحیح ده نو دا زه اوس څنګه منظم کم بعضې وخت کې دلته داسې مشکلات راځي که نه دا H1 زه اوس غواړم د دې ټولو په سر راوړم یو خو داسې کیږي چې تاسو د H1 له دې نه وباسئ بیخي د کنټینر نه باندې وځئ چې دلته واچئ داسې خو صحیح دی خو که زه کنټینر کې راوړم کنټینر کې څنګه کوی شو که تاسو کنټینر نه باندې ولیکئ داسې هم صحیح دی لکه کنټینر نه بعد بیا تاسو ورته ویلی شئ چې په باډي کې فرست چایلډ یا پرس کا دیزی کې ورته آی ډي واچوي آی ډي پرس کا ما دې ته ولیکه چې ټیم صحیح ده ټیم مې ولیکه راځم دلته او دیزی کې زه دا پیج سکرول کوم دیزی کې لاندې زه راځم اوس دپاره همداسې شارټ زه لیکم صحیح ده آی ډي مې ورکړه کلاس مې ورکړه آی ډي ده زه آی ډي مې ولیکله او دیزی کې مې ولیکه چې ټیم ته مې هغه مې ورکړه که نه ټیکس الاین او ټیکس الاین چې دی دا د مونږ سره ټیکس الاین دی سنټر شي ټیکس الاین سنټر اوس که زه دې ته یو بیک ګراؤنډ سیټ کول غواړم بیا که تاسو باډي ته سیټ کوئ باډي کې ولیکئ یا فرض که دې ځای کې موږ هغه اخیستی دی انورسن سلیکټر دې ځای کې زه لیکم بیک ګراؤنډ کلر او بیک ګراؤنډ کلر فرض که ما دې ته ورکړه دا ګرین کلر مې ورته سیټ کړ یا هر کلر چې تاسو سیټ کوئ اوس دا وګورئ موږ سره دلته داسې مشکلات راغلل د لاندې ته زه اوس نه غواړم وای سوري لکه مطلب د کارت کې زه نه غواړم چې داسې راشي صحیح ده او دا کارت هم زموږ سره منظم سنټر ته نه دی اوس هغه دی معلومیږي صحیح ده یا د کارت ته وید زیات کې اول باید د کارت مشکل حل کړو بیا به د نور ته راشي دا کارت ته وید زه زیاتوم صحیح ده دې ځای کې ګورو د کارت وید چې دی زموږ سره څومره دی دلته راشي دلته کارت وید 300 دام 350 کې صحیح ده چې دام زموږ سره ته پکس راشي بس صحیح شو اوس دا بل پاتې دی دا بل تم لکه سی بل شی ورکړي که څنګه کارت وید که دې ته بیخي لیکلی نه دی دا مو چیرته ولیکه ایمیج کې مو لیکلی دلته م بل چیرته ایمیج دلته م چې ایمیج استفاده کړی نو دې ځای دام 50 که که نه کنټرول اس ای د نورو د ټولو باید 50 شي صحیح ده صحیح شو اوس راشه دام 50 کا او لاندې یو بل پاتې دی بس څلور دانې دي کنټرول اس بس صحیح شو دا اوس صحیح شول بس دا همداسې صحیح دي اوس لاندې زه دا مشکل حل کول غواړم چې دې ته زه بیک ګراؤنډ ورکوم وایټ دلته راشي کارت ته او ورته وایي کارت ته څه ښه شو چې بیک ګراؤنډ مو ورکړه چې دې کې تاسو پوه شوي چې دې ته باید څه وشي دې ته ولیکئ بیک ګراؤنډ کلر او بیک ګراؤنډ کلر زه ورته وایم چې وایټ یې کړه دا وکړه زموږ سره بیک ګراؤنډ کلر وایټ نه شو بیک ګراؤنډ کلر مونږ ورته ویلی چې وایټ یې کړه اوس زه بل کار کوم دې ځای کې مې انورسن سلیکټور استفاده کړی دی د انورسن سلیکټور په دې ځای نه زه کنټرول ایکس کما دلته به زه راشم دې ځای کې به زه ولیکم باډي صحیح ده او باډي ته بیک ګراؤنډ کلر ورکړه باډي ته بیک ګراؤنډ کلر ورکړه دا صحیح ده اوس صحیح شو هلته مې انورسن سلیکټور استفاده کړی نو انورسن سلیکټور د کوز ریډیوس شوی دی بد نه دی ریډیوس بره ولې نه دی ریډیوس شوی هغه ایمیج دی ځکه ایمیج هم باید ریډیوس کړي اوس راځو ایمیج ته دا ښه دی چې ودې ویلې ګوره دا زموږ سره نه دی ریډیوس لاندې ریډیوس دی دا ځکه چې هلته مونږ کارت ریډیوس کړی دلته ایمیج دی ښه هغه ریډیوس دی خو هلته ایمیج دی ځکه نه ښکاري اوس مونږ مجبور یو دا ایمیج هم ریډیوس کړو تر څو دا مشکل مونږ سره حل شي نه ستا خبره صحیح ده ځکه نه ده شوی هغه چې هلته مونږ سره عکس دی هغه عکس راغی ریډیوس باندې له پاسه نه ښکاري نو زه ورته وایم په کارت کې زموږ سره ایمیج پروت دی او دا ایمیج بارډر ریډیوس دې ته سیټ کړه که هغې ته دې څومره سیټ کړی همغومره دې ته هم سیټ کړه څنګه چې کم زیات شي صحیح ده اوس صحیح شو که دې ته اوس د لاندې ته ریډیوس نن کې دا به ډېر ښه ښکاره شي یا بره ټاپ ته مطلب تاسو خوښه ده چې څنګه جوړول غواړئ بل لاندې زموږ بټنې راوړي دي ریډ مور دې ځای کې تاسو سوشل میډیا اکاونټس راوړئ مثلا فیسبوک ټیک ټاک دا شیان ټول دلته راوړئ صحیح ده چې کلیک کېږي همغې ته دې ځي صحیح ده نو دغه طریقې سره دا اوس وګورئ مکمل دا زموږ سره اوس ریسپانسیو شو دا اوس تاسو دې ځای کې ما عکسونه نه دي چینج کړي تاسو عکسونه چینج کړئ نومونه چینج کړئ دغه کس په اړه ته معلومات ولیکئ دا تاسو یو ټیم هم جوړ کله چې تاسو ویب سایټ جوړوئ په هغه دا ویب سایټ تاسو کوم کسانو جوړ کړی تاسو خپل ټیم داسې کولی شئ چې ډیفاین کړئ چې دا زموږ ټیم دی داسې ده صحیح ده
حدیث پوری کوم ځکه سوال پوښتنه مشکل یا کوم ځکه چینجز غواړئ چې زه پکې راولم مثلا کوم نظریت شی به کولی شئ نمونه خو چینج کولی شي صرف یو ډیپ چې دی جوړ کړو بیا بوسټرپ کې چې دی ښه بیا مونږ وروسته یو 10 ورځې شاوخوا به نور وي بیا زموږ سره ختم شو دا که دلته تاسو راشئ ولیکئ کارټس ولیکئ کارټس دا وګورئ بیا په بوسټرپ کې دې ځای کې تیار کوډ دی دا اوس وګورئ یو کارټ ډیزاین دی صحیح ده دغه کارت د تیار جوړ دی دلته بیا موږ خپل وخت نه ضایع کوو مطلب دلته اوس موږ څومره وخت ضایع کوو په دې کارت جوړولو باندې بیا په ریسپانسیو کولو باندې یعنی تقریبا دا ویډیو که زه وګورم دا زموږ سره 100 دقیقې شوه تقریبا 40 دقیقې شوه نو دلته بیا دا کار چې موږ کوو ټول زیات نه زیات 15 دقیقو کې دا کار موږ کوی شو یعنی دا کار چې موږ وکړو چې زیات وخت ونیسي 15 دقیقو کې دا کار کوی شو موږ په سیسیس کې څومره وخت پې ضایع کړو تقریبا 40-50 دقیقې پې موږ ضایع کړی دي او که دا کار تاسو په بوسټرپ کې مطلب بوسټرپ کې کوئ تیار کارت جوړ دی دې چې کې ګورئ لاندې لینکس هم ته کوی شي راوړئ پکې دا کار ته د بوسټرپ له طریقې نه کولی شي په 15 دقیقو کې ترسره کړي دا مختلف سټایلونه دي صحیح ده لکه دا سټایل پرس کې دغه موږ چې جوړ کړو همداسې دی یو بټن د ګور څومره ښایسته انیمیشن یې هم ورکړی دی مطلب دا خپله بوسټرپ کې همداسې دی که دلته مونږ موس ورکړو زموږ سره دلته داسې یو څه نه راځي ځکه دا بټن خو مونږ جوړ کړي چې نشته نو تاسو دوی دلته چې ور دا شیان سیټ کړي څومره ښایسته منظم دلته د عکس ولګو دا زموږ سره راغله او ریسپانسیو هم دي بهرحال دا زموږ سره د نن ورځې درس په دې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل